سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر ماڼۍ د کابل ښار پر بیلابیلو سیمو راکټي بریدونه غندلي دي. د کابل په نننیو 23 راکټي بریدونو کې 8 تنه شهیدان او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابینې د تازه پریکړې له مخې د هیواد ټول پوهنتونونه د کرونا د پراختیا له امله رخصتیږي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې پوهنتونونه به د قوس یا لیندۍ له 8مې د کب یا د هود تر 15مې تړلي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته ځي. امریکایي رسنۍ وایي چې پامپیو به په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکچي پلاوي سره وویني. د ترکیې ولسمشر وایي له هغې سولې ملاتړ کوو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. د مصالحې عالي شورا وایي چې عبدالله تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. او په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس 140 مثبتې پیښې ثبت شوي او 12 کسان مړه شوي دي. د دغو پیښو له ثبتېدو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4,503 ته پورته شو.